اے مولوي صاحب افغانان کډوالانو په جیلون په خپل پښتونخوا کې د خپل پلار نه په ځمکه کې په پښتون کې چا پر راوستي دي یو جبم ده یو کلمم ده یو رواجم ده یو کلتورم ده یو شان مړ ژوندېم ده او تاسو پکې کندهار راخو دي دغه کافر دی زه مسلمان نن مولا را پاسې د په منبر باندې زمونږ خور او مور یادای جان د پاره دی کنه دا قانون دلته بل چاره پاره مشته ګریوان کې سوچو کوي زمونږ د کلی مولایان د مالدار سړي سره تعلق ساتي کنه ساتي هغه افغانان چې نن په جیل کې ناشتي نن په جیل کې پراته دي او د پاکستان پولیس او فوجانو چار دیوالي په عمل کړو دغه کورونه تور واخته دغه د خزو بیزتی وکړه کنه راځي ولې صاحب ستاره منبر نه دا غږ راځي ته چې ساقي جان خلاف دا بکواسيات کې او ساره ما خام کنځل کې د خپل ورکر دی بس لګول کنځل کې ولې صاحب ستاره دی منبر نه دغه افغانانو کډوالو یې کډو در په در خلک دي بیواسه خلک دي لاچار خلک دي کلمه خو ویل کنه په دې خپل خاور له زم ور کوا شناختی کارت مور کوا پاسپورت مور کوا شپیلم زم ور کوا کډم ډیران ته گزار کا خو اسلام د یو والد دعوت ورکوي مولوي صاحب څنګه زمارور زمانه جدا کې خبرې توانی تاسو خو دلته ټټوان ساتلی تاسو دلته دلالان ساتلی څنګه پسنګ ولاړل سنه خیره باندې خلکو وکړي ټارګټ شوما څه زوروري خبري څه سنخري خلکو وکړه خو دا کوي دا ټټېدول نه پیدا ښه دا یو خدای ته ټټېږي یو خدای ته دا صرف یو خدای ته ټټېږي دا انسان ته نه ټټېږي غنی خان وای خالق مې کوي سجده ته نه پیدا کړ او تندی ما توم د لمګوم خدای نه خالق مې کوي سجده ته نه پیدا کړ خالق مې کوي د چا سجده ته نه پیدا کړ خالق مې دا کوي صرف ځان ته پیدا کړل او دایره ته ویل چې ما ته بټټېږي دا تندې چې زیدا صرف د خدای د یری دي سجده لذي علن کې الله تعالی زمونږ د سجده محتاج نه دی الله تعالی زمونږ د سجده محتاج نه دی مو خدای ته محتاج یو خدای خو لا شریک ذات دی پورا ذات دی او مونږ ته محتاج یو د خپل الله تعالی لاک شکر چې د حق ویلو توان را کړل توان د حق خبرې د حق خو سچ خبرې توان را کړل توان په دې باندې الله تعالی نه ډېر شکر گزار یم به حد شکر گزار یم الګه کاشي په لایو کې ما یاره تر لایو لګه چې کړي لایو تراشه زمونږ چې تاسو خبره وکما ملت لایو سره ریپوسټ کړي زه د خپل ملت مشکور یم او زه د زما په دی لایو کې ډېر معتبر خلک ناسي زما په دی لایو کې ډېر تکړه خلک ناسي په دې کې ډېر مستقل مزاج او په دې کې ډېر سنجیده خلک ناسي لہذا ما ته د صفات نه لګي چې تاسو کال تر اوچت کم تاسو ما سره خبرې وکړي ځکه چې ډېر زیات کالونه مر روان دي او په فیسبوک او په میسنجر الته پرون خو د گرفتاری خبره شو او وس چې ملت په ماشن کې چې رهبره وس په دې حالاتو کې چې بالکل د مرګ خلیل د ورغلې یم د مرګ خلیل ورغلې یم په دې حالاتو کې نه دی په دې حالاتو کې چې کم دی کنه ملت په ما باندې شک کوي نو ملت په بیا پمړی نه دی بس بیا پمړی نه راته صرف دقه لیکي وای مرګ سره ګلونه وړو مرګ ګلابونه وړي ژوندانه می سپورټ کوي غږ می دنیا اسم دنه نه غواړم روپۍ دنه نه غواړم ګفټونه دنه نه غواړم ډالر دنه نه غواړم گیمونه چا سره کوم خو چې ویډیو کوم غږ می دنیا ته ورسوي بس غږ می دنیا ته ورسوي دا نه ده دا غږ می دنیا ته ورسوي صرف دقه پوه شوي دقه را باندې احسان وکي لکه دا څنګه چې را باندې وکړو غږ می دنیا ته ورسوي ډیر قیمتي مواد را سپرات ډیر قیمتي مواد ډیر قیمتي خبره را سره د ملت خو په توجه مو اوریدم او دا پیغام تاسو مخکې شیر کا دا د منظور ګټه ده دا د عمران خان ګټه ده دا د پښتون ولس ګټه ده دا د پښتون وطن ګټه ده دا د لر او بر ملت ګټه ده
ساقي جان خو یو ککرۍ ده بس ایسته به ختمه شي بس کل نفس ذائقة الموت. موږ د راتلونکي نسل جنګ کوو، د راتلونکي نسل ګورې اوس خو لا بیا هم زمونږ لږ ډېر وس کېږي، په مستقبل کې به ګورې دا دلګان زمونږ کورونو ته راوړي. دا نه دی، دا ښځې به رانه دقه شانته کې روانوي او مونږ به ورته ګورو. دا ښځې به رانه دقه شانته کې روانوي او مونږ به ورته ګورو. او قسم په خدای که د چا وس پې ورسېد بیا که نه د چا وس، که د چا وس پې ورسېد که نه بیا په دې مخ باندې مې لاړې راتوکۍ لاړې. دا خپل خلک هم ورسه میلاو دی، دا خپل خلک هم ورسه خرڅوي غرقوي. خدای مسلمانانو دا وخت د اواز دی، اواز اوچت کوي. ټوله مسله یو سړي ورانه کړې ده او ما تاسو ته در په ګوته کړی دی چې ټوله ګوته په دقه کې ده. وغورځوئ دا غلامان او دا خرڅ ملایان د دې منبر نه وغورځوئ. دا د چا د پلار جاګیر خو نه دی. د دین چې څومره حق مولا ته حاصل دی دومره ما ته حاصل دی. زم چې مولا مسلمان دی، زه مولا نه ښه مسلمان یم. او زما د مسلمانۍ دا ثبوت دی چې زمونږ جوماتونه پاخه دي او کورونه هم کچه دي. منبر ګورې کنځلو له نو پیدا. نن هم که په پاکستان کې حکومت او په پاکستان کې تاسو وایي که نه، تاسو ټول دا خبره کوئ، تاسو ټول دا خبره کوئ چې مونږ د نړۍ تر ټولو کلک مسلمانان یو. کوئ دا خبره که نه؟ په ډېر کلک او جوور ایمان دا خبره کوئ چې مونږ د نړۍ د ټولو نه کلک مسلمانان یو، جوماتونه هم پاخه دي او کورونه هم کچه دي. بیا ولې په منبر باندې کنځلې کېږي؟ دا منبر خو دا خو د پیغمبر جاګیر و. په دې خو پیغمبرانو خطبې ورکړې دي، په دې خو زمونږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اسلام دعوت چلول دی، د اسلام دعوت په چلول دی او دنیا ته په د اسلام دعوت دا نن چې دا دنیا روښانه ده. هله څه په وجه روښانه ده؟ دا منبر، په دې منبر باندې پیغمبر علیه السلام د اسلام دعوت چلولی دی. نن مولا را پاسېد او په منبر باندې زمونږ خور او مور یادوي. په دې ملک کې قانون نشته. په دې ملک کې دا قانون یوازې د ساقي جان دپاره دی که نه؟ دا قانون دلته بل چا لپاره هم شته. دا قانون صرف دلته د بېوس او د لاچار او د ریړۍ او د ټرالۍ او د ګیندرۍ د مزدور دپاره دی، یا د رکشې د ډریور دپاره قانون دی، که دا قانون د مولا دپاره او د زورور او د طاقتور دپاره هم شته. خو منافقان شوي دي، دلته پیسو ته پراته دي، دلته پیسې ګټل غواړي، صرف پیسې پیداګیر کوي، صرف د پیسې پیداګیر کوي دا خلک. چې ستا راواخلی ټول کلمه تیره کوي او د خپل کلي د مولا نه راواخلی چې د کلي مولا د کلي د سودخور سره تعلق یې که نه. زی وایي ټول د خپل، ما ته غلط کمنټس هم مه کوئ، ما ته صحیح کمنټس هم مه کوئ. په دې خپل ګریوان کې سوچ وکړئ زمونږ د کلي مولایان د مالدار سړي سره تعلق ساتي که نه ساتي؟ زمونږ د کلي مولایان د غریب سړي په جنازه کې داسې ولاړې ته به وایي چې د غریب د ښځه په زر تنه کنځلې مې پرېښې دي. مالا د لګانو په خېټه موړ یم، خو د نغد روپو وس مې نه کېږي چې په خپل ملت یې وویشم او دا غږ وله په جار باندې پورته کوم. ناانصافي. مولوي صاحب افغانان کډوالانو په جیلون په خپل پښتونخوا کې د خپل پلار نیکه په ځمکه کې په پښتون کې چا پرخ راوستی دی. یوه ژبه هم ده، یوه کلمه هم ده، یو رواج هم دی، یو کلتور هم دی، یو شان مړی ژوندی هم دی. او تاسو پکې کنډتارې راښکولي دي دغه کافر دی او زه مسلمان یم. ستا کم کار د مسلمانۍ دی؟ هغه افغانان چې نن هم په جیل کې ناست دي، نن په جیل کې پراته دي او د پاکستان پولیسو او پوجانو یې چاردیوالي په عمل کړه او د هغو کورونو ته ور واوښته او د هغو د ښځو بېعزتي یې وکړه. مولوي صاحب ستا د منبر نه دا غږ راځي که نه راځي؟ ته چې د ساقي جان خلاف دا بکواسیات کې او سهار او ماښام کنځلې کې د خپل ورکر دی پسې لګول دي کنځلې کې
مولوي صاحب ستاره د منبر نه دغه افغانانو کډوالو در په در خلک دي، در په در خلک دي، بیوسه خلک دي، لاچاره خلک دي. کلمه خو ویل لکنه په دې خپل خاور له زې مور کوا، شناختی کارت مور کوا، پاسپورت مور کوا، شپیلم زې مور کوا، کډم ډیران ته گزار کا. خو اسلام د یووالي دعوت ورکوي. مولوي صاحب ته څنګه زما ورور زمانه جدا کې، ته څنګه په کنډتارو زما ورور زمانه جدا کې، په کم قانون جدا کې، په کم جبه جدا کې، په کم کلتور جدا کې، په کم رواج باندې جدا کې. دلیل سشتا، دلیل سشتا. قسم په خدای که تاسو سره حق خبرې توانی، تاسو خو دلته ټټوان ساتلی، تاسو دلته دلالان ساتلی، تاسو باندې صرف خپلې تاسو صرف د دې تولیاګانې صرف خپلې سپایانې را باندې کوي. د پنجاب د مولا عزت وګوره، د پښتونخوا د مولا عزت وګوره. د پښتونخوا مولا ځان په خپله بې عزته کړی دی. که د ماله په منبر باندې مسله کولی د حق او د سچ، د هر کلي ځوانان چې خپل مولا سره ولاړ وي او د هر کلي مولا راوتی وي، ته څه وایې چې په پښتونخوا کې به اور بل شوی وي یا په پښتونخوا کې به یوه دماکه شوی وي؟ لاړ شئ پنجاب یورپ ته روان دی او پښتونخوا ټوله سعودي عرب او دوبۍ ته روان نه ده. د ګټې مزدوري کوي، د ګټې مزدوري کوي. سار کې د سعودي عرب په ټولو اشارو کې وګرځئ، سار کې په سعودي عرب کې په ټولو اشارو کې وګرځئ. د سار د مانځه نه پس وګورئ چې را پښتانه څومره در په در ولاړ دي. یو سیاستدان، یو مولا، یو واکدار، یو د ادارې سړی د ماته راوخی چې د دې پښتون او د دې بېوسه سړي په حق کې خبره کړله. شته داسې څوک؟ داسې څوک شته چې د دې پښتون په حق کې خبره کړله؟ یو سړي هم نه راکړي. که مونږ خبره کوو بیا زمونږ په خوله کې سکون رامنډئ. هغه ساقي جان خو د مولانا صاحب عزتي وکړه چې دا مولا زما خاورې ته، دا مولا زما وطن ته، دا مولا زما سرتوري خور ته، دا مولا زما غبوري مور ته، دا مولا زما ورک شوي ورور ته د انسانیت نظر نه کوي. زه دې مولا ته 100 پیره د انسانیت نظر نه کوم. ولګوئ پیتوی هم را باندې ولګوئ، کافر مې هم کوي، خو په دلایلو مې کافر هم کوي او پیتوی هم را باندې ولګوئ، ملامت مې کوي. خو لاول راته ګناه راوښوي چې ستا دا ګناه وه، لاول راته ګناه راوښوي چې ستا دا ګناه وه، موږ په تا پسې په دې ګناه کې په منبر کنځلې کړلي. ما خو سیمپل ساده خبره کړې وه. ما خو د پښتونخوا د امن سوال کړی چې مولوي صاحب ستا د منبر نه جرنیل صفت کېدای شي زما د پښتونخوا د جومات، زما په پښتونخوا کې جومات شهید شو، مدرسه شهیده شوه، لال مسجد چې شهید کېدم د دې مولا په کې لاس و. که د پولیس لاین باندې دماکه کېږي هم پکې دا مولا لاسي، که په جومات مې دماکه کېږي هم د پکې لاسي، که په مدرسه مې دماکه کېږي هم د پکې لاسي، که خور او مور مې سرتورېږي هم د پکې لاسي. دلته د پارلیمنت نه د سیاست نه د عالمي قوت نه منبر او قرآن اوچت دي. مولوي صاحب دا منبر، په دې منبر خو پیغمبر علیه السلام کې ناستلی و، په دې باندې هغه د دین دعوت چلولی و. مولوي صاحب دا قرآن دا اجازت ورکوي چې کله ریاست بی اختیار شي، ریاست ظالم شي، ریاست ظلمونه شروع کړي، بیا په وخت کې مولوي صاحب د منبر نه आवाज کوي. په هغه وخت کې به مولوي صاحب د منبر نه आवाज کوي. نن ولې منبر خرڅته، نن ولې محراب خرڅته، نن ولې مولا خرڅته؟ شته چا سره دې خبرې جواب؟ دې خبرې جواب څه چا سره؟ زما په کور کې ناسته بوډۍ مور پرون د منبر نه کنځلې شوې ده. ما څه ګناه کړله؟ ما ته زما ګناه راوښیه، ګناه ما څه ګناه کړله؟ پرون د پیغمبر د منبر نه زما مور کنځلې شو ده. ولې کنځلې شو ده؟ ما د پښتونخوا د امن سوال کړی و. ما خو نه د مولا ښځه کنځلوه، ما خو نه د مولا مور کنځلوه، ما خو نه د مولا لور کنځلوه، ما خو نه د مولا ذات یاد کړو. ما ته ساده سیمپل خبره، سیمپل تپوس مې ته کړو. مولایان په جذباتو کې راغلي دي، په جذباتو کې انشاءالله. دا مې ته قسم خوړلی، قسم دا مې ته
قسم خوړل دی ان شاء الله را خیره سا چې دا سر مې سلامتی کنه مولا نور درانه د مکر مسله خرڅ نه کړه په نغد روپو مولا نور درانه د مکر مسله په نغد روپو باندې خرڅ نه کړه او نه بیرانه خرڅ کې نور ان شاء الله